پښتون ته چې اکثر څوک وایي ته بد دی ډېر خوشحاله زه وایم چې دا بد ټکی هم کنځل دي بد د دی په ډوډۍ ورکولو کې شي چې زه د دې صحابه کلي ناظم فاطمه هم زه 15 پلار والی یم او خدای دې وبخښي زه پرې اوس هم فخر کوم او زما مور 3 کاله په کټ کې زه پرې اوس هم فخر کوم چې زه به مور نه هېرېدم زه پرې فخر کوم یاره زه خو پلار او مور ته دا یو پیغام ورکوم چې کم از کم د زی کټ ماسخوتن ګورئ چې دی اولی نشته هر مور ته وایم هر پلار ته وایم اولی چې ته د زی کټو نه ګورې نو مسلې خو به پیدا کېږي که نه په خیبر پښتونخوا نه په پاکستان کې 302 ریشو په ټاپ روانه ده زه پرې مړ یم څه چل وکړم بېوسي ده هېڅ نشو کولی بل دا معمولي خبرو باندې طلاق ورکا طلاق مې ورکړه طلاق ورکا طلاق ولکه دغه به 15 کاله زنانه په پلار کره مروره ناسته او بل ښځه به چا نه کوله پرې به کېدی شي دا کار به خدای سم کړي زما د خیبر پښتونخوا پښتانه او د هغې غاړې پښتانه ټولو ته په جمع السلام علیکم تاسو خپلو خبرو کې وایي چې یاره دا سوچ د دی څنګه راغی دا څنګه وشو نن زموږ په ملګرو کې 2-3 کسه مړه دي مشرانو موږ به دې اډه کې ناست وو داسې چې یاره ځکه چې دا پښتانه ډېر دلدل شو او پښتون ته چې اکثر څوک وایي ته بد دی ډېر خوشحاله زه وایم چې دا بد ټکی هم کنځل دي بد د دی په ډوډۍ ورکولو کې شي بد د دی مسافر له خدمت کولو کې شي خو بس څوک بس زموږ داسې غوندې کار دی نو موږ وایي چې یاره داسې ولې نه چې داسې وکړو چې یاره هر کال به سپرلي کې یو پروګرام کوو چې په هغې کې به میوزک هم وي مشاعره به پکې هم وي نور کله پکې کلبې هم وي اسپېخوس هم یو 2-3 راغلي دي خو اتوار ورځ ده نه دا لغوندې هغه دغه شوه خو زه به تاسو ته یو خبره وکړم چې ما ته پرون یو کس وی چې دا د لولې موږ نه دغه کوو سپانسر کوو نو ما ورته ویل چې نه که نه خفه کېږه مه خو زه په سپانسر نه دا دی کې زما د هر ملګري حصه ده او دا موږ په دې شروع کړی دا به نن تاسو ووایي چې د دې مشر یا د دې کاروان مشر سالار خو دا که زما دا ملګري ما سره نه زه هېڅ شی نه یم ولې چې دا دې ملګرو موږ دا یو سوچ وکړو چې یاره داسې به وکړو چې سپرلي کې به پروګرام کوو نو دا 9 کال دی غالبا نو دا موږ د 15 کیلو نه شروع کړی و یو 15 کیلو غوښه راوړې او نن الحمدلله داسې یو میخې ته ورسېږو ځکه چې 15 منه میخه کېږي نو او زه دا اوس دوبۍ ته تللی وم خدای شته چې ما سره د هغه ځای ملګرو هم د خپل وس مطابق چې سي هغه کړي دي دا په دې ضروري ګڼم چې وایم درته چې دا اوس یو څو ورځې به کېږي په خیبر پښتونخوا کې زموږ په جومات کې دماکه وشوه نو یو پاکستان دی چې سن هم پاکستان دی بلوچستان هم پاکستان دی پنجاب هم پاکستان دی او خیبر پښتونخوا هم پاکستان او ګلګت بلتستان هم پاکستان دی خو تاسو وګورئ هلته کرکټې روانې دي او دلته زما په جومات کې دماکه کېږي زه ډېر افسوس سره وایم چې پښتانه امن پسند قوم دی ښه قوم دی میلمه دوست قوم دی نو موږ که د دې جنګ و جدل نه خدای وساتلو ځکه چې موږ ما اوس هم په دې خپلو خبرو کې که تاسو نوټ کړي نه ما ووایي چې موږ بچي ته لارو نه ښوله موږ انویسټمنټ وکړو کور جوړ شو کاروبار وکړو خو بچي ته موږ انویسټمنټ موږ په بچي ونه کړی شو زموږ بچی زموږ نه بعضې خلک دا پکې هم وایي چې د جومات د مدرسې نه په داسې وشي نه دا زموږ د دې حالاتو ولې چې ته له حالات بدرنګ ورکې نو په بدرنګو حالاتو کې ښه حالات چېرته جوړېدی شي او دا چې جوړې نو د دې دپاره قرباني پکه نو قرباني خو کله کله د سړي سر پکې هم ماتېږي که نو موږ مصیبت لوی دا دی چې پښتانه ډېر ښه قوم دی خو دا اوس لغوندې هغه ما ووایي چې میلمه دوست قوم دی خو لکه ما ووایي چې یاره میلمانه پاسئ نو د میلمنو نه مخکې قربانو هم روان شو نو دا خبره یې لکه ما ته زه ښه نه محسوسوم لکه ځکه چې موږ خو په کار دا دی چې میلمه له قدر ورکړو
او هغه ولې چې د موبایل یا د انټرنیټ وای ترقی وکړه نو ما هغه چاته کدي ته ترقی وای چې زیله دی ورکړي 1500 روپۍ هغه 500 روپۍ موبایل پلاس کې دی نه به مساله جوړ ترقی دي نشي جوړې هغه سيزونه زمونږ روان شو اقدار زمونږ نه ختم شو ما تاسو به ما په خبرو کې اوریدلی چې زه د صحابه کلی ناظم پاتموم ز 15 پلارواله مخدای دی وبخې ز په سم فخر کوم او زما مور درې کاله په کټ ز په سم فخر کوم چې زما مور نه ریدم ز په فخر کوم اوس مصیبت دار چې اوس هم سيزونه داسې دغه شو چې هغه تعلیم بالکل د تعلیم اختلاف نه مانیشته زما 15 تر ځامن دي ټول افسران دي الحمدلله او په خو ګریډونی په یو خبره زما په مخکلای کټ کې نه کینی نو مال د عزت بسته اوس زه وام چې دا سيزونه زمونږ روان نشي دا مونږ په دې مقصد کو چې وای دي کشرانو ته دا لکه مانګې پروت دی حلال کې چیلم څخه پیل نه دی خو زمونږ بشرانو سکونو مونږ چې دا بد دی ته پته چې چیلم مو چې دی ته پته چې غزار مو بس مونږ دغه و مشرانو کو مونږ مشران مونږ جزانیو چې مونږ جزانیو نه مونږ دی په کار دی چې جزیخ خپل او زه اکثر دی توام چې منګه جزانیو منګ د جزی خپل کو او چې رب العالمین دی درون کې دا کل کائنات کې دي چې سپکول او چې رب دې نه درنه کته قسم نه اخري وکي کیږي نه نو چې نه کیږي دا الله نه د لوی سوال پکار دی ور الله د خلکو پړونو کې واچي هغه قدر دا نن چې په لکه دا دوره خلک راغون شي دا د زمونږ د مرګورو زما قدر کوي دی راغلی زه خو پلار او مور ته دا یو پیغام ورکوم چې کم از کم د زی کټ ماسخوتن ګوري چې دی اولی نشته هر مور ته او هر پلار ته اولی چې ته د زی کټو نه ګورې نو مسالې خو به پیدا کېږي که نه که زه په یازلي خنیمه ما سره چا بچی ګرځي نو هغه به څنګه ښه پاتې شي زه دغه وام چې یاره کم از کم مور پلار د خپل ډیوټي وکړي خپل بچي ته کټ دی ګوري او د خپل بچي تپوس دی کوي چې د بچي تپوس نه کوي او تا داسې پرېښود او نه هغه خامخا اوس خو هغه یو شی راوتی آیستي که نایستي که څه شی ورته وایي نشه ده هغه په خدای کې وایي 3 ورځې ما زموږ په کلي کې یو تره ماله راغی وایي چېرې زما تره واره ماته وایي چې وایي ما ورته څه خبره وکړه هغه ماته وایي زه په 22000 فوټ بلندی کې ګرځم نو ما ورته زه نه پوهېږم خو چې په 22000 فوټ بلندی کې ګرځي نه آیس پس کوي د آیس څه شی مې ځان نه پېژنم خو وایي نشه ده نو چې 3 ورځې ستا بچی ویښ پاتې شو زما کشر ورور دی زما دي د بچی ټول موجود زما یو بچی دی خو دا ټول زما رویونه خو نشته قسم په خدای چې ماسخوتن به ټیک د هلکانو نه موبایل جمع کوي لکه څنګه چې د پولیس په کوټ کې وسله جمع کوي اثار به ورله ورکوي ولې چې موږ عجزان یو خبره دا ده چې موږ مصیبت لوی دا ده چې موږ هغه نخرې کوو نخرو او په روایتو کې چې ته اوس قسم دی د هر چا ګزاره سمه ده د خواهشاتو خو ګوره زه هم ډېر لوی چکر کې پروت یم چې خواهشات نه خواهشات نه روایت ګوره کار سم دی او موږ دې په دې سمو باندې شکر ادا کړو موږ شکر ادا نه کړی شو تاسو وګورئ نن د صحابه ضلع زه په دې ډېر زیات خفه کېږم ذاتي طور ما ته تکلیف را رسي چې 2 خبرې په ټاپ روانې چې په خیبر پختونخوا په پاکستان کې 302 ریشو په ټاپ روانه ده زه پې مړ یم څه چل وکړم بې وسي ده هېڅ نشو کولی بل دا معمولی خبرو باندې طلاق ورکا طلاق مې ورکړ طلاق ورکا طلاق ولکه دغه به 15 کاله زنانه په پلار کره مروره ناسته او بل ښځه بچا نه کوله به کېدای شي دا کار به خدای سم کړي موږ د خدای سمېدو نه مخکې په خپله سمول کوو دا په دې دا مسلې دي نو زه درخواست کوم چې کم از کم که میندې دي که خویندې دي که بچی دي او که پلاران دي او که زما ترونه دي که زما مشران دي هغې ته چې کم از کم لږ غوندې دا گزاره نه صبر او چې صبر او شکر چا خپل کړ ان شاء الله هیڅ دي خو موږ مصیبت دا دی زه د کونډي مرخاني ته پیر صاحب لازم زه ترې صحابه ضلع متعلق تپوس کوم چېرې پیر صاحب د صحابه متعلق ته څه وایي نه ما ته ډېر ښه خلک دی ډېر ښه عالم دی خو چې دا صبر او شکر راته چې دی چېرته تللي نه پکې صبر شته نه پکې شکر شته او دا 2 خبرې تاسو وګورئ هر ځای کې په صحابه ضلع کې به تا ته مینه په معمولي غوندې خبره به دومره لوی واقع وشي زه په ډي آر سي کې دا ځل دی چولم خو ډیوټي را نه کوم ځکه چې ما سره ټیم نه هغې کې چې هم راشي دقه خبرې نه زه ورته وایم یا سړی اوس اخري کې به بیا خلک وایي چې تش د طلاقو خبرو ته داسې نورې ولکه لږه ګزاره نه ګوره
زه وایم چې هر هغه پلار د زوی له واده وکړي، هر هغه پلار چې دی پردی بچی ته بچی ویلی شي، چې بچی ورته نشي ویلی بالکل دی نه کوي، چې دی له په خپله هغه خویونه پکې دغوي. هر هغه مور دی زوی له واده وکړي چې دی پردی لور ته لور ویلی شي، ځکه چې دا لور چې څوک چاله ورکړي دا ډېر دروند کار وي، دا ډېر دروند وي، نه چې دا ډېر دروند مصیبت لوی دا جوړ دی چې کله چیل ته چا کره کوزې پړونه چې ورته وایي، موږ ورته چیل وایو، نو دا تا ته د ځانه درانه ښکاري، نو چې تور کړه چې بیا چې سره دې تېرې شي نو دا داج مخکې به ورته داج وي، اوس خو نه پوهېږم نو هغه صندوقړی به په 15,000 ډکېږي، اوس به په 10,000 ډکېږي، نو هغه رومیال او دغه نو که کونجي په هغه کور کې بیا هغه ماشومه ورکړي، خو هغه بچی له به ورکړي د هغې، خو چې د مور هغه لور خوښه نه نو وروره غویمه جوړه شوه، دې له داج کونجي پلان کیله ورکړې او دې له داج کونجي پلان، نو د دې نه چې غویمه جوړه شي نو هغه وروره بیا تر سپین سره نه پاکي، اکثر پکې طلاقو ته خبره لري. زه وایم چې ګزاره او ناکام او ډېر قدر هر چا ته درانه له ځانه کتېدل پکار دي چې هر چا ته